د هند لوبډلې په چمپیونز ټرافي کې د بنګلادیش لوبډلې ته په 6 وکټو په توپیر ستره ماته ورکړل. د دغه سیالۍ ټاس بنګلادیش لوبډلې وګټي چې په خپله د توپونې پرېکړه وکړل. په 49.2 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 229 منډې جوړې کړلې چې د هند لپاره په توپ اچونه کې محمد شمي ډېره زبردسته په زړه پورې توپ اچونه ترسره کړل. په 10 اورونو کې 53 منډې ورکړې. د بنګلادیش لوبډلې پر وړاندې 5 مهمې وکټې هم ترلاسه کړې. د 229 منډو عده په تعقیب کې د هند لوبډلې ډېره زبردسته په زړه پورې توپونه ترسره کړل چې د 6 لوبغاړو په سوځېدو سره په 46.3 اورونو کې یاد هدف ترلاسه کړي چې د هند لپاره په توپونه کې شوبمن ګیل ډېره زبردسته په زړه پورې توپونه ترسره کړل چې 101 سوځېدلې منډې جوړې کړلې او خپله لوبډله یې بریا ته ورسول.